زما ملالم ځان سره رانوسته. ولې په ملاله څه شوي دي؟ زما ملالم بیګاره سه کور ته نه ده راغلې. کور ته نه ده راغلې؟ ته کښېنه ترورې، ما ته مکمل کیسه وکړه چې څه چل شوی دی. ګل اختر؟ بلې ګل اختر اورم. بلې صدیق، ملاله خو پرون نه کور ته نه ده راغلې. دا څه وایې؟ ما ورته ورسوه زما ملاله چېرته ده؟ په څه حال ده؟ چا کره ده لورې؟ چا کره ده؟ ښه ده ترورې، ته پورکه راواخله چې تا ولله ورسوم. لورې ته یو دقیقه ودرېږه، زه به کور راغلم. ویم چې یو څو ورځې په روغتون کې نور ساتلی وی نو ډېر به ښه و. ته پخپله کور ته راخلاص وې نو؟ پشمینې دغې خلکو خو راته خپل ځای هم ونه ښودلو. را به شي، یوه ورځ به ورسره لاړ شي. هغې خوارانو خو اول روغتون ته رسولی وي، نور دارو درمل به هم درکړي او د هغوی ځای ځایګۍ به هم ووینئ. د هغه بل روغتون نه دا روغتون ډېر ښه و، پاک هم و او انتظام هم ډېر ښه و. شکر دی چې ملالم خدای پاک ښه کړه. پشمینې چې دوی به په دې ملاله باندې څه کار کوي؟ دغه معلومات خو دې نه ما هم نه دي کړي چې دوی به پې څه کار کوي. حرف چی را ما شما نوشته کردیم بروی تخته همگیتان دیدین چند نقطه داشت؟ 3. آفرین. 3 نقطه داشت. در تصویر رو میبینین حرف چی است؟ مرغ است. آفرین. با پشتو ما شما میگیم چرگ. چرگ. آفرین. با کتابایتان متوجه شوین. میبینیم در پلوی تصویر براتون 3 کلمه داده. چمن، چرگ، چنار. چمن در ما شما همه ما میشناسیم که چمن جایی که سرسبز باشه به تفریح بریم اوجا را چمن میگن. صحیح است نه؟ رفتین انشالله همگیتان. صحیح است. چرگ تصویرشون براتون داده. چرگ چی است؟ مرغ است. انشالله که دیدین مرغ یا بعضاتون در خانه‌تان دارین مرغکا ما شما نگاه میکنیم در خانه خود. و میاین سر کلمه سوم چنار. چنار یک نوع درخت است که بسیار بلند می باشه.
سرسبز می باشد. در فصل بهار برگهایش سبز میشه. چنا را برای تخته نوشته میکنیم. چ نون الف ر. چنار. تلفظ کنید. چنار. چنار. ملالا تاسی بول بلگا. چنار. ملاله دې ولیده؟ هو ماشاءالله ملاله خو ډېره هوښیاره جینۍ ده. هغه خپلو درسونو سره ډېره مینه لري. ډېره ښه. لیلیا کې هم هر وخت په خپلې کورنۍ وظیفه کې بوخته وي. تاسو به ډېرې ماشومانې وي چې هغوی کې به لیاقت وي، خو حالاتو به تعلیم نه محرومې کړي وي. هو څه د حالاتو، څه د مور او پلار او څه د ټولنې بندیزونو. دا شعور به هغه مهال بیدارېږي چې دا خلک د خپلو روزل شوو زنانو میوه په خپلو سترګو وویني او دغه خواږه او دغه میوه د ملالې غوندې ماشومان ورکولی شي. صدیقه دعا کوه چې ملاله او څه د هغې ملګرې د تعلیم په زیور ښایسته کړي. امین. ثم امین. راځه ګل لختې لورې راځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. صدیق الله صاحب راځئ، اوس به تاسو نه څه صدر کوم. د زړه خوښي مې در سره دي. کښېنئ کښېنئ. وعلیکم سلام. وکنه دا خو مېلمانه راغله. ښه دا راته ووایه چې ملاله لور مو راوسته. کاکا جانه یو څو ورځې پس به راشي که خیري. ښه خو ده که نه؟ روغه جوړه ده او ښه خوشحاله ده. څنګه کارمار خو در سره کوي که نه؟ هو ډېره ښه جینۍ ده. زما خو ډېره یاده شوې ده. را سره به لاړ شي که نه ترور بیبي؟ و که نه کله کله خو به درځو که نه. تاسو سره په خبرو شوم، چای مې بیخي د یاده وتې. ترورې تاسو ته ما مخکې ویلو چې موږ د چایو ډېر شوق نه لرو. تاسو به داسې وچې شونډې ځئ. ترورې موږ تاسو سره لیدو له راغلي وو او لږې پیسې هم درله راوړي دي. تاسو څه به خرڅ هم نه وي که نه؟ ویم الله پاک دې تاسو سره ډېر ښه وکړي چې زموږ دومره پوښتنه کوئ. څنګه کاکا صحت دې څنګه دی؟ څه ګزاره دې کېږي؟ بس د الله فضل دی. هغه ستاسو د روغتون دارو راباندې ډېر ښه راغلي دي. ښه ډېره ښه چې دا کله خلاص شي نور هم درته راوړم. دلته خو سرخوړلی روغتونونه هم نشته. که روغتون نشته نو ډاکټران پکې نشته او هغه یو ډاکټر دی بس تر وې اوبه دي نو هر چا له یې ورکوي. او ښځینه ډاکټره پکې شته او که نه؟ آرام شکه پکې شته. هغه یوه ډاکټر راغلی وه، هغې هم د خلکو د خبرو د لاسه دا ځای پرېښودو. ولې؟ خلکو ورپسې خبرې کولې. ولې سمه درملنه نه کوله؟ ولې نه؟ خو زنانه به ولر ډېرې تللې. ولې؟ نو ښه نه وه چې ناروغان ورتله؟ دلته خلک په دې بد ګڼي چې ښځې له کوره بار وځي. ښه
نو بیا بیا خلکو خپلې ښځې باندې کړې او بیا هغه ډاکټر یې د دې ځای نه خپل ځان بل ځای ته بدل کړ. دا خو ډېر د افسوس مقام دی. جوس ورته ووایم. ته 2 دانې جوس راوړه. ښه لږ عجله وکړه. ګل لښتې که ستا په یاد شي هغه بله ورځ مې درته یوه خبره کړې وه. کومه خبره؟ هغه نه څه هغه د ارمان خبره. ښه را یاد مې شو. ښه نو ستا په دغه اړه څه نظر دی؟ ګوره صدیق الله صاحب، ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه د دې سوچ لپاره لا وخت نه لرم. خو دا یوازې ستا خبره نه ده، ته بل چا د ارمان خبره هم ده. د چا د ارمان خبره؟ بس یا زما د ارمان خبره او یا هم د بل چا د ارمان خبره. ګوره صدیق الله صاحب، دا رښتیا دي چې ما لوړه زده کړه کړې ده او په دفتر کې کار کوم، خو زه یو افغانۍ پیغله یم او افغانۍ پیغلې دا ډول خبرې په خپله نه کوي. زه چې کومه خبره کوم هغه د شرع سره سمه خبره ده او بیا دا چې زه یوازې ستا نظر معلومول غواړم. ګوره ارماني صاحب، نه رښتیا صدیق الله صاحب، ته به داسې وکړې چې خپل مور او پلار به مونږ راولېږې چې زما مور او پلار سره په دې اړه خبره وکړي. ښه نو د دې معنا دا ده چې خبره یوازې جرګې ته ایستاره شوه. صدیق الله صاحب، دا ته نن په کوم ډول خبرې کې؟ زه خو شرمېږم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی درس دا یو نوې موضوع باندې خبرې کوو، بحث به کوو چې نوې موضوع زمونږ دا تعلیم. نو تعلیم په زندگی کې ډېر ښه مهم شی ده، د زندگی یو ډېر مهم بخش ده چې تعلیم بدون د تعلیم سړی نشي کولی چې مخ ته لاړ شي، خپل زندگی مخ ته بوځي. که زندگی به مخ ته بوځي خو ډېر په ډېر خراب صورت یا ډېر په خرابه توګه، چې بې تعلیمه انسان نادان یا ناپوهه انسان ورته وایي. چې بې تعلیمه انسان یا چې هغه جامعه کې چې تعلیم نه وي هغه جامعه ناکامه جامعه ده او هغه هیڅ کله پرمختګ نشي کولی. نو تعلیم د انسان د ژوند یو مهمه برخه ده چې د تعلیم یو بهیر ده چې د تعلیم د ماشومتوب نه شروع کېږي، دا بهیر تر مرګ تر دمه پورې چې دا بهیر به ادامه لري. او تعلیم او زده کړه سړی کوم ځای کې زده کړه کوي، که اول ماشوم وي اول کور کې خپل مور او پلار خویندې ورونه نه زده کړه کوي، او بعد د هغه چې لږ ذره ستر کېږي او کوڅه کې له خپل همزولو نه هغه تعلیم او زده کړه کوي، او چې لږ هغه ته ځي مکتب ته ځي یا مسجد ته ځي د درس لپاره خپل د دیني عالمانو نه او د خپل استادانو نه زده کړه کوي، او داسې چې په جامعه کې خپل له مشرانو نه زده کړه کوي. مقصد دا تاسو ته وایم چې تعلیم د ژوند یو مهمه برخه ده
تعلیم په هر مسلمان او ښځه او نر باندې فرض ده نو موږ تاسې باید تعلیم وکړو صحیح ده صدیقه د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې ملاله په خپلو درسونو کې ډېره ښه روانه شوه خو د هغې د کلي عجیبه خلک دی که نه ته دا وګوره مونږ یې خیر لټولو دا ښه وه چې مور یې کلکه شوه کینې نو ته پلار د لاسه خو دا هر څه د تعلیم د نشتون له امله دي راځه راځه ملالې وعلیکم سلام مبارک شه داسې ښکاري چې جایزه دې ګټلې ده زه په ټول کلاس کې اول نمبر راغلی ښه آفرین ملالې همدغسې کوښښ کوه چې په راتلونکو ازموینو کې هم اول نمبر راشي صحیح ده زه په خپل توسکۍ کې کفتانه شوې وم او استاد راته وایي چې ستا ختم ښایسته ده همدغه شان خپل کوښښ کوه چې په 5م ټولګي کې هم لومړی راشي او په دې خوشحالۍ کې به مونږ تا او ستا ملګري سیر ته بوځو د ماینونو او الوتکو میوزیم ته رښتیا کله ډېر زر له خیره سره پشمینې ته به خوشحاله خو زما د زړه نه یو الله خبر دی ویم د ملالې پلاره چې خبره د خوشحالۍ ده نو خوشحاله یم دغه د لور مې په ښوونځي کې جایزه ګټلې ده زه مرم د غوچې او ته بیا ورشه غوچې ویم ستا خو دغه عمر دی مونږ له دې هم د ځان سره عمر په دار کړی دی زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې تاسې په آینده کې څه غواړئ ملالې ته آینده کې څه غواړئ چې شې زه غواړم چې ډاکټره جوړه حضرت ته په آینده کې څه غواړئ چې جوړه شي زه غواړم چې په آینده کې ډاکټر جوړ شم بهشته څه غواړي په آینده کې جوړه شي پیلوټه جوړه کړم ملالې یا ملالې ملالې ته څه وایي وایم ته د سهار راسره راغلې ده ما سره بیخي کېناسته چې یو څو خبرې ورسره وکړم د نښو کتابونه یې راوړي دي نښې پکې ګوري ها نښو کتابونه راوړي دي چې ته څه کوې یو خو دې هر څه کې کاري ورځم چې ویې ګورم چې دا څنګه کتابونه دي کرارې کښېنه خواره ته څه کوچنی چې د نښو کتابونه وګورې خیر بیا هم ښه ده زه ورځم چې ویې ګورم چې دا څنګه کتابونه دي او دا څنګه نښې دي پکې ملالې دا څه دي تا هلته درسونه وې پلاره زما درسونه ډېر خوښ دي پشمینې راشه که نه دا وګوره چې لور دې څه وایي څه خبره ده دا دومره شور ولې کې پشمینې لور خو دې کار مار لنده ته دی هلته زده کړه وتلې ده درسونه وایي ښه نه ده چې تور ټکې ووایي لاسه په ښه او بد به پوهه شي زه به دې خلکو ته څه وایم په خلکو دې اور پورې شي چې د چا په بچو نه خوشحالېږي زمونږ په قام کې چا سبقونه او مکتبونه ویلي دي او بیا په جینکو فهم د ملالې پلاره یو موټې خاورې راواخله او خولې ته یې واچوه
چې لا څوک پیدا شو چې په لور دې خیراتي زده کړه کوي. ته خبره نه ښځې، دا خلک د خپل کوم مقصد دپاره په دې ماشومانو باندې زده کړې کوي. نو څه دپاره؟ خو د خدای دپاره که نه؟ نو خواخوږي خلک خو شته که نه؟ او تا ته څه تاوان دی؟ پیسې درکوي، دارو درمل درکوي، نور ته څه غواړي؟ زه نور نیم خبر، خو ملاله به نوره هلته نه لېږي.